د الله نه یریدل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې په ځان لذي کې ناست دی او د سترګو نه یې اوښکې راوغورځېدلې د الله د یرې نه د الله رب العالمین د خوف نه، نو دغه انسان به قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې به وي. څه لاندې به وي؟ د عرش سوري لاندې. بل روایت کې راځي د ورځ به دومره زر په دغو نیکانو خلکو باندې تېره شي لکه 2 رکعته لمونځ د الله نه یېرېدل. فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې دا هم د بدبختي علامه ده چې انسان دغه سترګې وچې شي. سترګې وچېدل مطلب دا چې د الله د یرې نه جړا نه کول، بلکل د الله د یرې نه یو اوښکې هم نه راغورځېږي، د الله د یرې نه 2 اوښکې هم نه راغورځېږي، 3 اوښکې پاتې له ډېره جړا کول. دا ډېر یو اوچت عبادت دی. صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام تېر شوي دي چې هغوی سترګې ړندې شوي وي، د ډېرې جړا د وجې نه د الله د یرې نه به دومره جړل چې طلحه رضی الله عنه په اخر دور کې ړوند شولو، سعد رضی الله په اخري دور کې ړوند شول په سترګو باندې، عبدالله بن عباس په سترګو باندې ړوند شول په اخري دور کې، عبدالله بن عمر په اخري دور کې ړوند شول په سترګو باندې. دومره جړا به یې کوله د الله رب العالمین د یرې نه، د الله رب العالمین د خوف نه. امام ترمذي رحمت الله علیه په اخري دور کې په سترګو باندې ړوند شولو. دا داسې خلک تېر شوي دي، دومره به د الله رب العالمین نه یېرېدل. د صحابه کرامو به چې کله د دنیا ولا اور ولیدلو نو ژړل به یې چې وګوره دنیا ولا اور دومره سخته چې موږ نږدې نشو ورتلی، پاتې له آخرت ولا اور، نو به یې ژړل. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به د الله نه دومره یېرېدلو چې جمع له مخکې شولو په جمع کې به یو آیات 2 آیاتونه مخکې نشو ویلی، ژړل به یې. کله کله چې انسان په جاڼی شي نو هغه بیا مخکې هغه سبق درس مخکې نشي بوتللی، نو دارنګه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دومره ژړل چې هغه آیاتونه به مخکې نشو ویلی، دومره د الله د یرې نه. دا یره زمونږ خلکو نه ختمه شوې ده، د الله رب العالمین د یرې نه جوړېدل، د الله رب العالمین د یرې نه غلط کارونه پرېښودل.